د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. د ښځو نړیواله ورځ. کرزی وایي د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بند ساتل هیواد شاتګ ته بوځي. بلخوا یوه هندي ډیپلومات له کارزي سره د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. دوستانو پوره هله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصولو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي ویلي پرمختګ، تکامل او د نورو له اتکا څخه د خلاصېدو لپاره لازمه ده د هیواد د ښځو زده کړو او کاري فرصتونو برابرولو ته جدي پاملرنه وشي. طالبانو 902 ورځې د اسلام مبارک دین څخه په خپل افراطي تعبیر د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او له دې قشر یې کاري فرصتونه اخیستي دي. بلخوا د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پنجشنبې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند د باندنیو چارو وزارت له مرستیال جی پی سینګ سره یې د افغانستان او سیمې پر مسالو خبرې کړې دي. کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکي بللي او له افغانانو سره د هند د مرستو مننه کړې ده. هندي چارواکو کابل ته د سینګ د سفر په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه هم تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې افغانستان ته د دغه هندي چارواکي د سفر هدف څه دی. دوستانو دا وې د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.